صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده الله عز وجل بتوفيق سرا ده تفسير بمختصر دورة كرا رسيدليو بتفسير ده سورة التوبة کی شپیته نمبر آیت تا. مخی پا دی آیتونو کی د منافقانو بد صفتون ذکر کېدل. د دې آیت نه مخکې الله عز وجل د دې هغه صفتونه، هغه بد صفتونه، هغه خبرې چې د دې په زړونو کې دي دا یې راښکاره کړي، د دې بزدلي دا یې راښکاره کړه. او الله خپل پیغمبر ته ویل چې ګوره د دې په مالونو باندې، د دې په اولادونو باندې مه دوکه کېږه چې دې الله دنیا ورکړه، مالونه یې وله ورکړه. دا د دې لپاره نه دي چې د الله دی خوښ دي، د الله دی نه دي خوښ. دا خو د دنیا سامان دی چې الله دی له ورکوي، یو امتحان دی په دوی باندې. او په دنیا و آخرت کې به الله د دې په سبب باندې عذاب ورکوي. او دا داسې خلک دی چې کله راشي تاسو ته نو قسمونه به کوي چې موږ تاسو سره یو، خو داسې نه ده، دی د زړه نه تاسو سره نه دي. او په دې اخري آیت کې الله وفرمایل چې که دی له څه ورکې نو دی خوشحاله یو، که نه ورکې نو بې خفی عیبونه لګوي د باندې چې دا ولې موږ در نه کړه او څنګه یې موږ هیر کړو او زموږ حصه نشته دی ولې په دې مالونو کې، او موږ مسلمانان نه یو. نو دا خبرې به کوي. نو دا هغه خلک دي منافقان چې دوی ته د دنیا ډېره غټه ښکاري، د دنیا ژوند، د دنیا مال، د پیسې او عزت، د دنیا کرسۍ او ته ډېره اوچته ښکاري، او آخرت باندې د دې خلکو نظر نه لګي. نو په دې آیت کې الله عز وجل د صدقې د تقسیمولو یو طریقه ښیي چې صدقات دا به څنګه تقسیمې. ځکه چې منافقانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صدقاتو باندې اعتراض وکړ، د هغې په تقسیم باندې اعتراض وکړ. اعتراض یې چې کله وکړ نو الله عز وجل د آیت راولېږي، او په دې آیت کې د صدقو صحیح تقسیم بیان شوی دی چې دا به خپل مستحقینو له ورکړي. عین انصاف هم دا دی، دا نه دی چې بس څوک یې غواړي بس هغه له به ورکړي، او د خپل خواهش مطابق او د خپلې مرضۍ مطابق هر یو به راځي او دا پیسې به وړي. دا خو د مسلمانانو پیسې دي، نه چې کوم مستحق کسان دي د الله په حکم باندې به دا پیسې هغه مستحقینو ته ورکړي. نو په دې کې به ته تصرف نه کوې. او په دې آیت کې د زکات مستحقین چې دی 8 قسمه خلک الله ښودلي دي چې دی هر یو ته دی زکات ورکړه نو دا زکات په دې باندې کېږي، او ټولو ته په یو ځل باندې ورکول به ضروري نه دي، په یو ځل ورکول ته ضروري نه دی. دې کې چې هر چا ته ورکو دا زکات صحیح کېږي. الله عز وجل فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء يقينا زكاتنا د فقيرانو د پاره دي، والمساکین او د مسکینانو د پاره دي، والعاملین او د پاره د عاملانو دي، علیها چې پاغي باندې هغه عاملان چې راټولونکي د دې زکات. صدقه په چا باندې ده؟ یو سړی غدي چې فقیر دی او مسکین، او بل عاملین چې هغه راټولې دي زکاتونو لره، خدمت کوي د مسلمانانو، دی له صدقات ورکولی شي ځکه دی په دې کې مصروف دي. او فقیر او مسکین چې دی نو دی مستحق دی چې دی له صدقه ورکړي، لکه دی سره خو څه نه وي که نه. والمؤلفة قلوبهم او هغه کسان چې خوشحاله شي زړونه د هغوی، خوشحالولی شي زړونه د هغوی. مؤلفه چې د اسلام سره څه مینه محبت یې که نه، د زړه په دې باندې خوشحاله کي. نوی اسلام ته راغلی دا پیسې چې وله ورکړي دې باندې سړي زړه جوړېږي، لکه مال هغه شی دی چې دې سره د انسان زړه ټکورېږي که نه. لکه دا دیت الله مقرر کړی دی چې کله څوک مړ شي، څوک مړ کي نو په دیت کې څه ورکوي؟ دا فدیه چې کومه ورکوي پیسې،
نو دې سره د هغې سړي غم لږ کم شي، غم یې ورسره کم شي. لکه مال ته مال بعضې خلک وایي چې مال ته مال ځکه وایي چې خلک دې ته مایله کېږي. رأیت الناس قد مالو الى من عندهم مالو، ما خلک ولیدل چې خلک هغې ته څه شوي دي، مایله شوي دي هغه چا ته چې د هغه سره مالي. نو مال کې یو قسم رغبت پروت دی او د زړه نه هغه وحشت وباسي. نو مال چې دی دا ډېر ضروري دی. والمؤلفة قلوبهم چې د زړونه خوشحالولی شي د هغې. وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله، او په ازادولو د سټونو کې غلامان، والغارمین او قرضداران، وفي سبیل الله په لار د الله کې، وابن السبیل او مسافر لرا. الغارمین هغه قرضداران چې په خپل اولاد باندې د اخراجاتو د وجې نه دی قرضداري شوي او د هغې سره د قرض ادا کولو لپاره څه نقدي پیسې ورسره نه وي، جایداد وغیره ورسره نه وي. یا غارمین هغه چاته وایي چې د خلکو په منځ کې روغه راولي، جوړجاړی راولي، صلح کوي. نو داسې خلک هم شته دی. نو دا خیرخواهان خلک دي چې د مسلمانانو په منځ کې جوړه راولي او په دې کار کې دی تاواني شوی دی، په دې کې تاواني شوی دی. نو دا هم د زکات مستحق دی، دا د زکات مستحق دی. بعضې مفسرین وایي چې غارمین هغه چاته وایي چې د چا ذمواري اخیستي او په هغه باندې مال راوړېدلی. که ذمواري چې واخلي خو بیا به د مال ذمواري مخلي که نه، د مال ذمواري به مخلي. نو د دې وجې نه دا خلک په دې کې قرضداري شوي، دا مستحق دی د زکات. وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله، دا فرض کړی شوی دی د الله د طرف نه. والله علیم حکیم، او الله پوهه دی حکمتونه والا دی. ومنهم الذين يؤذون النبي، په دې آیت کې الله خبر ورکړی دی چې دې منافقانو کې داسې خلک شته دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ردې بدې وایي، ساده ورته وایي، بې بصیرته ورته وایي، دا ساده انسان دی. و دوی وایي چې دا د هر چا خبره مني، هر چا خبره مني. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تقسیم وکړ او تقسیم یې کو په هغه وخت کې، نو دی رال نو دی ویل چې دا به زمونږ دا خبرې مو مني. نو الله په دوی باندې رد وکړه چې دا نبي هغه خبرې اوري چې د مسلمانانو فایده یې پکې هغه مني، ځکه چې دا پیغمبر خو د مسلمانانو لپاره رحمت دی، د هغې سره نرم خویه دی، په الله باندې ایمان راوړي او رښتینی پیغمبر دی. نو دا خبره به الله عزوجل فرمایي. ومنهم الذين، او بعضې په دې کې هغه کسان دي یؤذون النبي چې دی ضرر ورکوي پیغمبر ته، ویقولون هو اذن، او دی وایي دا اورېدونکی دی هرې خبرې لره، هر چا خبر اوري او ساده دی. قل اذن خیر لکم، ورته ویې وه اورېدونکی غوره دی د خبرې ستاسو، اورېدونکی د غوره خبرې ستاسو دی. یؤمن بالله، کومه خبره چې غوره وي فایده یې پکې د مسلمانانو هغه اوري، او چې فایده پکې نه وي دی نه اوري، ځکه چې دې کې یو څو صفتونه دي. یؤمن بالله، ایمان لري په الله باندې، ویؤمن للمؤمنین، او ایمان لري په هغه بچا باندې او خبره مني. یؤمن مطلب تصدیق کوي، للمؤمنین د مؤمنانو، یا خبره مني د مؤمنانو. ورحمة للذین آمنوا منکم، او رحمت دې دپاره د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه. والذین یؤذون رسول الله، هغه کسان چې ضرر ورکوي پیغمبر د الله ته، لهم عذاب علیم، د هغې دپاره دردناک عذاب دی. یحلفون بالله، دا منافقان چې کله به ځان له شو د مسلمانانو پسې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې به دې خبرې کولې، نو کله چې به د دې خبر صحابه کرامو ته راورسېد، یا به رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېد، نو هغې نه به دا تپوس وکړي چې دا خبرې تاسو څنګه کوئ؟ نو دوی به قسم وخوړه چې نه مونږ خو داسې نه دي کړي، او مونږ خو داسې نه دي کړي، دوی به بانې کولې. نو په دې طریقه سره به مسلمانان د ځان نه خوشحالول. نو الله پرې رد وکړه
چې ګوره د الله رضا کول په دې نه دي صحیح دی چې تاسو به دی رضا کوي خو الله خو نشي رضا کولی په دې طریقه کنه الله نه خدا خبره نشي پټولی ستاسو بزړه کې چې سړي د پیغمبر دپاره او ستاسو بزړه کې چې کوم منافقت پروت دی کوم کفر پروت دی او الله ته معلوم دی نو که تاسو د دې پیغمبر نه کمې خبرې پټوئ نو الله نه خو نه پټېږي نو پکار دا دی چې تاسو الله راضي کوي او الله به الله راضي کېږي چې دا منافقت پرېږدئ یحلفون بالله لکم دی قسمونه کوي په الله تاسو ته الله په نوم باندې قسمونه کوي به تاسو لیردوکم د دې لپاره چې خوشاله کړي تاسو لره تاسو ته خوشاله شي قسمونه دې کوي چې زموږ خدای اراده نه موږ تاسو به خبرې نه دي کړې والله ورسوله او الله ورسول الله حق ان يرضوه دا ډېر لایق دی چې رضا کړي دوی هغه لره ان كانوا مؤمنین که چېرته دی مؤمنان الم يعلموا اوس الله دلته زورونه ورکړي دي چې ګوره که دی نه منع کېږي او دقسې د الله مخالفت کوي د پیغمبر مخالفت کوي نو ګوره آخرت کې عذاب هم شته او یېرې ورکړې ده د جهنم په اور سره الم يعلموا آیا دوی نه دي پوه شوي انه من يحادد الله ورسوله چې بېشک هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او د رسول دغه فان له نار جهنم نو یقینا دغه دپاره اور د جهنم دی خالدا فیها همیشه به یې دی په هغې کې ذلك الخزي العظیم او دا شرمندګي لویه ده چې الله به په دې شرمندګۍ سره دی وشرموي يحذر المنافقون اوس دې آیت کې الله وایي چې منافقانو په خپل منځ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلاف د مسلمانانو په خلاف چې به کله خبرې کولې نو دوی به یېرېدل چې هسې نه چې دا زموږ دا حالات زموږ دا خبرې الله دې پیغمبر ته وښیي زموږ دا خبرې الله پیغمبر ته وښیي چې موږ دا کومې خبرې کوو یو روایت کې دی وایي یو منافق چې دا خبرې وکړه چې ارمان دی چې سل دورې زه وهل کېدی سل دورې خو چې دا زمونږ په خلاف باندې دا قرآن نه نازلې دی دا سل دورې راله غوره وي خو چې دا قرآن نه نازلې تاسو وکتل که څومره وشرمول الله دا منافقان څومره بد صفتونه دي منافقانو ذکر شو او سړی کله ویریږي په ځان باندې چې هسې نه دا صفتونه یې مونږ کې په ځان باندې ویریږي نو دا ډېر بد صفتونه دي د منافقانو چې الله کوم ذکر کړي دي او الله سم شرمولی دي په دې صورت کې سم شرمولی دي منافقان نو د دې وجه نه دوی به سخت یېرېدل چې ګوره زموږ باره کې دا صورتونه نازلېږي او دا زموږ عیبونه پکې راښکاره کېږي نو الله دې زموږ په حال باندې مرحم وکړي اچھا یو کس ته ویلي وي سورت توبه کې مې لیدلی وي سم پکې ځلېدلی وي ځکه چې هغه صفتونه یې که نه صفتونه نو دا صفتونه چې په چا کې هم راشي نو بیا په دې صورت کې ځلیږي سم که دا منافقان پکې الله سم شرمولی دي راښکاره کړي دي يحذر المنافقون د منافقانو غیر الله بیانوي چې د کله قرآن نازلېږي نو دی هېرېږي چې کله دی خپل منځ کې خبرې کوي په اسلام پسې بیا هم هېرېږي دا بزدله خلک هم دی يحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل دا چې نازل شي علیهم په دوی باندې یعنی په دې مسلمانانو باندې سورة تنبئهم بما في قلوبهم یو سورت چې خبر به ورکړي دوی لره په هغه څه باندې چې په زړونو د دې منافقانو کې دي مسلمانانو باندې به سورت راشي چې د دې د زړونو دا خبرې به پکې راوباسي قل استهزئوا الله تبي ټوقې وکئ تاسو ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله رایستون کې دی هغه څه لره چې تاسو یېرېږئ تاسو د هغې نه یېرېږئ دا ټول منافقتونه به الله ستاسو نه ښکاره کړي تاسو چې د څه نه یېره کوئ یېرېږئ د هغې نه دا ټولې خبرې به الله راښکاره کړي او دغه شانته وکړه ولئن سألتهم
اوس دې آیت کې الله وایي که د دې منافقانو نه داسې تپوس وکړي چې دا کارونه تاسو ولې کوئ، نو دوی وایي چې موږ خاصې مشغولتیا کوو، عذرونه به پیش کوي تا ته. نو ورته ویې چې ګوره داسې د ګپ خبرې نه دي، داسې د ګپ خبرې نه دي، دا خو د الله دشمني په سر اخیستل د ځان سره. ولئن سألتهم او که تپوس وکړي ته د دوی نه لیقولن انما كنا نخوض ونلعب، نو دی به وایي خامخا دی به څه وایي انما كنا نخوض، دی به وایي یقینا موږ مشغولتیا کوله ونلعب او لوبې م کولې. قل أبالله وآياته وتوي وآية الله پورې او آیاتونو داغه پسې ورسوله او پر رسول داغه پسې کنتم تستهزئون تاسو ټوکی کوئ، هغې پسې ټوکی کوئ. یو سړي چې دی عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین د تبوک د غزا په وخت کې په یو مجلس کې ویله چې منګه د دې قاریانو نه چې دی دا قاریان چې کوم دي که نه د دې نه زیات غټ خېټي او په جنګ کې بوزدله لیدلي نه دي. صحابه کرام یادول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه خبر شو، قرآن کریم نازل شو. نو په دې باندې الله د آیتونه نازل کړي چې ګوره تاسو د الله په آیتونو پسې او په الله پسې ټوغې کوئ، د الله پیغمبر پسې ټوغې کوئ، صحابه کرام پسې ټوغې کوئ، دا خو څه ګپ خبره نه ده که نه؟ او دا خو ګوره تاسو کفر ته رسئ. دا د اسلام په نواقضو کې یو ناقض هم دی چې سړی د دین نه وباسي. د اسلام ماتونکي شیان د اسلام داسې نه دی چې یو ځل کلمه وویله او بیا به دا ماتېږي نه چېرته. د بعضې خلکو اسلام د سره نه ماتېږي نه، هغه بیا اودس هم نه ماتېږي چې اسلام یې نه ماتېږي که نه، بیا اودس هم نه ماتېږي. لکه څنګه چې دا اودس ماتېږي که نه، نواقض دي د اودس، نو دقسې د اسلام هم نواقض دي. یو سړی به وایي چې زه خو مسلمان یم، نو صحیح ده تا خو اودس هم کړی دی، که بیا ولې مات شو؟ خو ماتونکي لري که نه، دغه شان ته اسلام هم ماتونکي لري، ماتېږي په دې سره. نو دغه ماتونکي شیان چې چا کې راشي په دې سره د دین نه وځي. یو په هغې کې استهزا ده، الله په دین پسې ټوقې کول. شیخ الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دی په دې خپل کتاب کې دا نواقض را جمع کړي دي، نواقض الاسلام. هغې کې یو ناقض دا دی من استهزأ بشیء من دین الرسول ولو عمل به فقد کفر. چا چې د پیغمبر په دین پسې چې هغه راوړی دی د الله د طرف نه، په یو معمولي شي پسې ټوکې وکړي، نو دا سړی په دې کافر کېږي اگر خپله په دې باندې عمل هم کوي. ځکه مثلا مسواک واخله، په مسواک پسې هسې ټوکې وکړي، نو په دې باندې سړی د دې دین نه وځي. بیا په دې کې تفصیل دی، دا آیات به په دلیل کې ذکر کړی دی. قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم. دا په دې دلیل دی دا مخکې آیات چې سړی په دې باندې د دین نه وځي. لا تعتذروا تاسو عذر مه پیش کوئ، عذرونه مه کوئ. قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر کړی دی تاسو وروسته د ایمان ستاسو نه. الله دې منافقانو ته وایي چې اوس ستاسو عذرونه قبول نه دي ځکه ستاسو کفر راښکاره شوی دی. کم کسان چې هغه توبه وباسي او اصلاح د خپل عمل کوي، صحیح ده مونږ هغې ته توبه وله قبلو او معافي ورته کوو. لیکن څوک چې ګوره په دې خپل منافقت باندې کلک ولاړي او په دې خپل کفر باندې کلک ولاړي او دې معافي نه غواړي، الله وایي نو ضرور به هغه له به مونږ سزا ورکوو، سزا به وله ورکوو ځکه دا مجرمان دي او مجرمانو له الله سزا تیاره کړې ده. نو تاسو عذرونه مه کوئ چې مونږ دا باندې ده زمونږ دا باندې ده، دا عذرونه قبول نه دي. قد کفرتم بعد ایمانکم کفر هم راښکاره شوی دی وروسته د ایمان نه، یعنی کفر بعد الایمان دې ته ناقض وایي که نه چې ایمان تا کې موجود دی خو بیا در کې کفر راغی، بیا در کې څه شو؟ کفر راغی. ان نعفو عن طائفة منکم که معافي وکړو مونږ د یوې ډلې ستاسو نه، یوې ډلې ته مونږ معافي وکړو، یعنې هغه د الله نه معافي وغواړي
او راشي په خپل اعمالو باندې پښیمانه شي، د خپل کفر نه د منافقت نه د دین راوړي او توبه وباسي الله ته، خپل عمل صحیح کی. نعذب طائفة نو موږ عذاب ورکو بلې ډلې ته بأنهم كانوا مجرمين، په دې وجه باندې چې دوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات، منافقان سړي او منافقان ښځې، بعضهم من بعض، بعضې د دوی د بعضو نه دي. یعنې منافقان سړي دي که ښځې دي، خو دوی په رذالت کې په خباثت کې ایمانی حالت د دې ټول یو شان، بې ایمانۍ کې یو شانته دي، دا ټول یو شان دي، بې ایمانه دي. او دوی د حالاتو د مؤمنانو نه بالکل څه دي، بالکل مختلف دي. دوی څه کوي؟ اولنی کار دی دا کوي چې په منکر باندې حکم کوي خلکو ته، منکراتو ته راتګ کوي، د نیکو نه خلک منع کوي، خلک د صلې رحمۍ نه د خپلولۍ نه منع کوي، د جهاد نه خلک منع کوي. او په دې خلکو کې هیڅ خیر پکې نشته دی، حتی چې دوی دومره بخیلان دي چې د الله په لاره کې خرچ هم نه کوي، پیسې هم نه لګوي، او د الله د یادولو نه هم دوی غافله خلک دي، الله د یادولو نه هم غافله دي. بعضې دا د بعضو نه دي. یأمرون بالمنکر، دی حکم کوي په ناروا سره، وینهون عن المعروف، او دی منع کوي د نیکو نه، ويقبضون أيديهم، او بند ساتي لاسونه خپل. نسوا الله فنسيهم، نو دی الله هیر کړه، الله دوی هیر کړه. الله څنګه هیر کړه؟ یعنی د هر خیر نه الله دی محروم کړه، هر خیر نه، ځکه چې الله دی هیر کړی دی. ان المنافقین، یقینا منافقان چې دی، هم الفاسقون، ام دینا فرمان دی. وعد الله المنافقین، اخروی او د آخرت یره ولا ورکوي الله، وعده کړی د الله د منافقانو سړو سره، والمنافقات او د منافقانو ښځو سره، والکفار او د کافرانو سره، نار جهنم، اور د جهنم، خالدین فیها، همیشه به دی په دې اور کې، هي حسبهم، دا اور د دې لپاره کافی دی په سزا کې، دا کافی دی که نه، غټه سزا ده د جهنم اور. او د دې سره سره الله وی ولعنهم الله، لعنت کړی دی الله په دوی باندې، ولهم عذاب مقیم، او د دې لپاره عذاب دی همیشه. کالذین من قبلکم، دا پشان د هغه کسانو چې مخکې استاسو نه، یعنی ای منافقانو تاسو د هغه کسانو په شانته یې لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې وو. مخکې څوک تیر شوي دي؟ مخکې د دې نه ډېر قومونه تیر شوي دي چې هغه ذکر وشو. لکه د دې نه مخکې قومونه تیر شوي، الله پې انعامونه کړي دي، جسماني قوت یې وله ورکړی و، ښه غټ غټ جسمونه، مالونه یې وله ورکړي و، دولت یې ورکړی و، او د هر لحاظ سره ستاسو نه ښه و. هغې د دې دنیا نه فایده واخیسته، لکه څنګه چې تاسو فایده اخلئ دنیا نه، نو دغه شانته هغې بیا تباه و برباد شو. ای منافقانو تاسو به هم دغسې د دنیا نه به فایده واخلئ، صحیح ده، تاسو سره مال دولت به وي، خو بیا به هم تاسو الله راګیر کي، الله به راګیر کي، او دغسې انجام به هم شي لکه چې څنګه د هغې و. کالذین من قبلکم، ای منافقانو تاسو یې په شان دغه کسانو چې مخکې و ستاسو نه، کانوا اشد منکم قوة، وغی ډېر سخت ستاسو نه په طاقت کې، واکثر اموالا، او زیات په مالونو کې، واولادا، او په اولادو کې، په بچو کې. فاستمتعوا بخلاقهم، هغوی فایده واخیسته. څه شی واخیسته؟ فایدې واخیسته هغوی په خپله برخې سره د دین نه. فاستمتعتم بخلاقکم، نو تاسو هم فایده واخیسته په برخه ستاسو. کما استمتع الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فایده اخیستې و هغه کسانو چې مخکې و ستاسو نه، بخلاقهم، په برخه خپله. لکه څنګه چې تاسو هغې فایده واخیسته، داسې تاسو هم فایده واخیسته د خپلې څه، د خپلې برخې نه. وخضتم، او هغې ننوتي وو، کالذي خاضوا، تاسو ننوتي په باطل کې لکه هغې چې څنګه ننوتي وو. یعنې ستاسو حالت د هغې نه مختلف نه دی ډېر. اولئک حبطت اعمالهم،
هم دغه کسان برباد دي عملونه د دوی فی الدنیا والآخره و دنیا و آخرت کې و اولئک هم الخاسرون او دغه کسان دي تاوانیان دي. او صلی الله د مخکې قومونو مثال راوړي چې ګوره مخکې قومونه تاسو وګورئ، قوم د نوح د عاد د ثمودیان د ابراهیم علیه السلام، اصحاب د مدین وګوره هغې ته پیغمبران راغلي وو، پیغمبرانو ته راغلي واضح دلیلونه راوړي، خو ګوره هغې خبرې نه ومنلې ظالمانو. نو تاسو کوم داسې کوئ نو څه به ستاسو به هم هغه حالت وي لکه څنګه چې د هغې شو. الم یأتهم آیا نه دی راغلی دی خلکو ته نبأ الذین من قبلهم خبر دغه کسانو چې مخکې و د دوی نه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد وثمود او عادین او ثمودیان وقوم ابراهیم واصحاب مدین او قوم د ابراهیم علیه السلام او اصحاب د مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم او مؤتفکات چې راغلي او هغې ته پیغمبران د دی بالبینات بواضح دلائلو الله دی هلاک کړه نو چا وی چې دا به ظلمي الله وی نه فما كان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم یې کړی وی په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو ظلم کوونکي. اوس د دوی عکس خلک بیانوي چې څوک دي مؤمنان، منافقان خو ذکر شو کنه، د دوی عکس خلک څوک دي مؤمنان. والمؤمنون والمؤمنات او مؤمنان سړي او زنانا بعضهم اولیاء بعض بعض ملګري د بعضو دي یأمرون بالمعروف او کار د دې سره د مؤمنانو د منافقانو عکس کار د دیو دی، دی امر کوي بالمعروف په نیکۍ سره، هر نیکی ته خلق را بلی چې کوم د دین کار دی او د دین دعوت دی دا چلی. وینهون عن المنکر او منع کوي د بدینا. دا دو صفت دا صفت دا ډیر ضروری دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. دا چې چا کې نه الله به په دې خلکو باندې عذاب هم راولي. ويقيمون الصلاة پابندي کوي د مانځه، مونځ په خپل وختونو باندې کوي، پورا رکوع سجده دا ښه په آرام کوي، ټک ټکې مونځ نه کوي او داسې نه دی چې ناوخته یې کوي، په خپل وخت یې کوي، په مسجد کې کوي. ويؤتون الزکات ورکوي زکات لره، ويطيعون الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د رسول دغه. اولئک سيرحمهم الله دغه کسان زر دی چې رحم به وکړي الله په دوی باندې. ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور دی حکمتونو والا دی. وعد الله المؤمنین اوس د دې اجر او ثواب مخکې د منافقانو سزا او دلته اوس د دې اجر او ثواب په آخرت کې څه دی. وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی د الله د مؤمنانو سړو سره او د مؤمنانو ښځو سره جنات تجري من تحتها الانهار جنتونه باغونه چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې ومساکن طیبة فی جنات عدن او کورونه مزیدار په جنتونو د همیشوالي کې. ورضوان من الله اکبر او رضامندي د الله د طرف نه دا ډېر لوی نعمت دی. سره د دې نه چې جنتونو ته بوځي او الله ته راضي کېږي دا ډېره غټه خبره ده. د الله رضا چې الله د چا نه راضي شي الله به ته اعلان وکړي که نه ګوره نن زه ستاسو نه راضي یم د دې نه وروسته زه په تاسو باندې غوسه کېږم نه، نو دا غټه خبره ده. ذلك الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده. کامیابي خو همدا ده که نه، صحیح دی چې منافقان دي دنیا ته د دې اسبابو ته سامان ته کامیابي وایي، خو لیکن د الله په نسبت باندې همدا کامیابي ده، اوچته کامیابي دا ده. یا ایها النبی اوس الله خپل پیغمبر ته حکم کوي چې پیغمبره د کافرانو سره د منافقانو سره جهاد کوه او دا د هغې نه وروسته هر یو مسلمان ته دا حکم دی. کافرو سره جهاد دا دی چې د هغې سره به جنګ کې تر دې چې هغې اسلام راوړي، یهود نصارا، او که اسلام را نه وړي نو په ذلت سره به دې ټیکس ورکوي، جزیه به ورکوي، ذلیله به اوسېږي. لکه کافر الله ذلیله پیدا کړی دی، عزتمند دی نه دی خوښ، دا به ذلیله. او د منافقانو سره جهاد دا دی چې په دلیلونو سره به جهاد کې د هغې په خلاف باندې
حجتونه به پې قایمې تر دې چې دی توبه وباسي اسلام ته راوګرځي په اسلام کې داخل شي. او الله دا خبره کوي چې د دې منافقانو د دې کافرانو سره هیڅ قسم نرمي مه کوئ بلکې سختی کوئ د دې خلکو سره سختی ورسره کوئ ځکه دوی د الله دشمنان دي که نه او د الله د دشمن ته به خوله ورانه نه کې ځکه چې دا خو د الله دشمن دی. یا ایها النبی اے پیغمبره جاهد الکفار والمنافقین جهاد کوه د کافرانو د منافقانو سره واغلظ علیهم او سختی کوه په دوی باندې ومأواهم جهنم او زید اوسېدو د دې جهنم دی وبئس المصیر او بد زید د ورتلو د جهنم. یحلفون بالله قسمونه خوري یحلفون دی قسمونه کوي بالله په الله باندې ما قالو چې نه دی ویلي دوی ستا په باره کې دی هیڅ خبره نه ده کړې ولقد قالوا کلمة الکفر او یقینا ویلي ده دوی کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړی دی وروسته د خپل اسلام نه. الله دې ځای کې دا خبره کوي چې دې خلکو د کفر کلمه ویلې د خوستانه دا خبرې پټوي او قسمونه کوي تا ته. د دې په تفسیر کې علماو ګڼ واقعات ذکر کړي دي. د هغې نه دا معلومیږي چې کله د تبوک تیاری کېده که نه د تبوک د جنگ دپاره تیاری کېده نو په دغه وخت کې څه منافقان دی واپس شو او د هغې د ژبو نه د کفر کلمات ودیو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په دې باندې خبرېدو که هغې دې تپوس وکړه د ایرال قسمونه یې ورته وکړه چې نه موږ مخلص مسلمانان یو ستاسو ملګري یو او موږ به ستا باره کې دا خبرې کوو زموږ د ژبې خولې کږې شي چې موږ به ستاسو باره کې داسې ویو او د مسلمانانو باره کې به ویو. الله ورته ویل چې ګوره دی خو قسمونه کوي هسې قسمونه کوي خو دی دا خبرې کړي دي. عبدالله ابن ابی ابن سلول دی ډېر کار کړی په دغه وخت کې انصار او د مهاجرینو په منځ کې خلاف جوړو لګیو یو اختلاف یې پیدا کو او دی انصارو ته ویله چې ګوره دا خلک چې تاسو یې ساتئ که نه دا مهاجرین چې کوم د بار نه راغلي دي د دې مثال داسې دی لکه یو سپی چې هغه ته غټ کي ویې ساتي سوره به کي او بیا به تا باندې حمله وکړي او تا وخوري. ګوره د دې خلکو داسې مثال دی د دې د سپو مثال دی او سبا به تاسو خوري. نو یو قسم اختلاف یې جوړو د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې. دا خبرې خو دی کړې وې که نه دا خبرې دی کړې وې او دا یې ویلي چې که چېرته موږ مدینې ته واپس شو نو عزتمند سړی به ذلیله وباسي ځان ته عزتمند ویله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوله چې دا ذلیله دی حالانکه دی ذلیله و. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه خبر شو دی را طلب کړه تپوس یې ترې وکړه نو دی قسمونه وکړه چې دا خبره خو موږ نه ده کړې حالانکه دی دا خبره کړې وه. ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الله وی دی د کفر دا کلمه ویلې وه. وکفروا بعد اسلامهم او کفر یې کړی دی وروسته د خپل اسلام نه. وهموا بما لم ينالوا او قصد یې کړی دی د هغه څه چې حاصل یې نه کړه. هموا بما لم ينالوا دی منافقانو 12 کسانو په همدغه موقع باندې په دې تبوک کې مخونه پټ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کی. نو په دې جمله کې دغه ته اشاره ده وهموا بما لم ينالوا قصد کړی دی په هغه څه چې حاصل یې نه کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو اراده وکړه خو نه شو وجلی. وما نقموا او عیب نه لګی دوی الا ان اغناهم الله ورسوله مگر دا چې مالدار کړل دوی الله دوی لره الله او رسول د هغه من فضله د خپل فضل نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې ډېره سخته تنګي وه په دې مدینه کې ژوند تېرول هم پکې ډېر سخت و. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو د دې خلکو اقتصادي حالات ښه شو مالی بحران چې کوم په هغې کې پراته د هغې نه ووتل او مالی حالات اقتصاد د دې برابر شو. غنیمتونه به هم راتله مالونه به هم راتله سوداګانې به کېدې تجارتونه به کېده بازارونه ولګېدل ګرم شو. نو دې سره د دې حالات ښه شو مالی حالات د دې ښه شو ضرورتونه پوره شو.
نو په دې کې ډېر خلک مالدارم شو نو دوی وایي چې دا اوس څنګه دی داسې مالداره کېږي او موږ داسې پاتې کېږو. نو دوی وایي چې دی صرف په دې خبره باندې عیب لګوي چې الله دی مالداره کړه، غنی نه کړه، بې پروا یې کړه د خپلې مهربانۍ. فإن یتوبوا، اوس توبې ته ترغیب ورکوي. ګوره که دی توبه وباسي، د توبه د دی لپاره غوره ده. فإن یتوبوا، که دی توبه وباسي، یکو خیرا لهم، نو غوره به یې دی لره دا توبه ایستل. وإن يتولوا، او که دی مخړی، يعذبهم الله، عذاب به ورکړي دوی لره الله، عذابا ألیما، عذاب درناک، فی الدنیا والآخرة، په دنیا و آخرت دواړو کې. وما لهم فی الأرض من ولی، او نشته د دوی لپاره په ځمکه کې څوک دوست، ولا نصیر، او نه څوک مدد کوونکی. ولی هغه دوست ته وایي چې مصیبت نه مخکې ستا مدد وکړي، او نصیر هغه دوست ته وایي چې کله مصیبت راشي به ستا مدد ته راورسي. نو دی نه ولی شته او نه نصیر څوک شته، دی هېڅ څوک هم نشته. ومنهم من عاهد الله، دې سره اوس الله دغه منافقانو باره کې خبره کوي. مشهور منافقانو باره کې دا آیت نازل شوی و، د هغې باره کې دی چې هغوی الله ورسره څه کړي دي، الله سره دی وعدې کړي دي چې که چېرته تا مونږ مالداره کړو او زمونږ دا حالات دي ښه برابر دي که او نعمتونه دې راله راکړه، نو مونږ به صدقې ورکوو، خرچې به کوو په مؤمنانو باندې، دا به کوو هغه به کوو. لیکن کله چې الله وله مال ورکړي به بخیلان وي، نو الله وله نورم منافقت زید کړي دې سره. ومنهم، او بعضې په دوی کې د دې منافقانو نه، من عاهد الله، هغه څوک چې لوزې کړی دی د الله سره او دا خبره کړې ده، لئن آتانا من فضله، که چېرې راکړو هغه مونږ ته د فضل خپلنا، لنصدقن، نو خامخا صدقه به کوو، ولنکونن من الصالحین، او خامخا شوبه د نیکانو نه. فلما آتاهم من فضله، نو کله چې ورکړو دوی ته د خپلې مهربانۍ نه، فضل مهربانۍ، بخلوا به، نو بخل یې وکړه په هغې سره. وتولوا، او واوړېدل دی د خپلو لوزونو نه، لوز یې مات کړه. وهم معرضون، او دوی مخ اړوونکي وو. اعراض مخ اړولو ته وایي، مخ یې واړو، بیا دا خبرې نه منلې، خبرې ته یېرې شوې. نو الله وایي چې الله وله د دې نه وروسته منافقت نورم ډېر کړو، نورم الله وله منافقت ډېر. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نو پس وروسته راوسته الله د دوی پسې منافقت په زړونو د دوی کې، الى یوم یلقونه، تر هغه ورځې پورې چې میلاویږي به دوی د الله سره، یلقونه چې الله سره به دوی میلاویږي، چې هغه د قیامت ورځ ده، هغې پورې الله دوی پسې دا منافقت یې پسې په دې زړونو کې ورته وردننه کو. ولی بما اخلفوا الله، په سبب د دې چې دی خلاف کړی دی د الله، ما وعدوه، د هغې چې وعده کړې وه دوی د هغه سره، الله سره چې کومه وعده کړې وه د هغې مخالفت یې وکړو، هغه وعدې ته ونه درېده. وبما كانوا یکذبون، او په دې وجه باندې چې دی دروغ ویله. اوس ورته الله وایي ګوره تاسو به څو پورې دا خبرې پټوئ، ولې تاسو ته دا پته نشته چې الله پوهېږي په هغه پټو خبرو باندې، هغه جرګو باندې چې تاسو یې کوئ پټې پټې، الله خو په هر څه باندې پوهه دی. نو ستاسو دا منافقت الله نه پټ دی چې تاسو پټوئ د خپل منافقت، د خپلې خبرې وعده وکئ بیا د وعدې نه وتښتئ. الم یعلمو، الله وله زورونه ورکوي، آیا نه دي پوه شوي دوی، ان الله یعلم سرهم ونجواهم، چې بېشکه الله پوهېږي په پټو خبرو د دوی، ونجواهم، او په جرګو د دوی. وان الله علام الغیوب، او الله یقینا الله ښه پوهېدونکی دی په غیبو باندې، په پټو خبرو باندې الله پوهېږي. الذین یلمزون المطوعین، هغه کسان، دا منافقان هغه کسان دی الله وایي، یلمزون المطوعین، چې عیب لګوي په هغه کسانو پسې، په هغه کسانو چې هغوی په خپله خوښه باندې څه کوي، ورکوي، من المؤمنین، د مؤمنانو نه، فی الصدقات، په صدقې ورکولو کې.
والذین لا یجدون او هغه کسان چې نه مونده کوي الا جهدهم مگر خپل محنت او مزدوري فیسخرون منهم نو ټوقې کوي دوی هغوی پسې منهم په هغوی پسې سخر الله منهم ټوقې به وکړي الله په دوی پسې ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دی دردناک عذاب دی د دوی دپاره دا آیات هم نازل شوی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لپاره ترغیب ورکړه چې ور مال راوړئ که د جهاد چې کېږي دا خو هسې نه کېږي که نه په خبرو باندې هم نه کېږي دا بعضې خلک هسې تشې خبرې کوي لکه کار کوه خبرې ډېرې مه کوه نو یو صحابي چې دی په دغه وخت کې لسکم سل وسقه کجورې راوړي په دغه وخت کې یو وسق چې دی دا تقریبا 8 ساعه برابرېږي یو وسق نو لسکم سل وسقه کجورې دی راوړي او یو ساعه څومره دی 2 کیلو د پاسه دی 2 کیلو د پاسه که داسې برابري او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې دی نو د 4,000 درهمه صدقه راوړه عاصم ابن عدي دغه شانته کجورې راوړي او خو په دې کې دا منافقان چې دی په دې باندې عیب لګو چې دی خو هسې ریاکاري کوي صدقې راوړي او ریاکاري شروع کړې ده په دې باندې خلکو ته ځان ښیي چې دونه مال هم راوړو دا م وکړو هغه م وکړو نو په دې کې چې دی ابو عقیل رضی الله عنه دم خپله څه مزدوري کړې وه نو دغه د خپلې مزدورۍ 1 ساعه کجورې راوړي 1 ساعه کجورې چې راوړي د منافقانو پسې وخندلې چې مړه الله د دې ابو عقیل د 1 ساعه کجورو ته خو محتاج نه دی بخاري کې دا روایت شته دی الله اوس د 1 ساعه کجورو ته محتاج دی د دې منافقان چې د یو حالات کې نه پرېږدي که ډېر مال ورکې وایي دا خو ریاکاري کوي او که لږ ورکې وایي الله خو دې ته محتاج نه دی نو په یو کې دې نه پرېږدي دا منافقان نو الله د دې خلکو د انجام بیان کوي چې ګوره تاسو منافقانو پسې ټوقې کوئ فیسخرون منهم ټوقې کوئ په دې پسې او یا چې دی نو هغه خلکو پسې عیبونه لګوئ د هغې عیبونه بیانوئ چې هغې په خپله باندې صدقې ورکوي چا خو پې زور نه دی کړی که نه نو ګوره د دې انجام به ډېر بدي الله ورته وایي او دا کار مه کوئ استغفر لهم بخنه وغواړه د دې لپاره یا دا دی چې بخنه وغواړه دی له او لا تستغفر لهم یا مه غواړه د دې لپاره نو دواړه یو شانتې دي الله پیغمبر له خبر ورکړو چې دا منافقان د بخنې لایق خلک خو نه دی نو په دې وجه ستا خوښه ده که ته دی له بخنه غواړي او که نه غواړي الله خو ته بخنه نه کوي الله ورته څه کوي بخنه نه کوي الله دې خلکو ته او لا تستغفر لهم الله ته بخنه نه کوي صحیحینو کې روایت دی د ابن عباس رضی الله عنهما هغه وایي ما د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا خبر اورېدلی ده چې کله عبدالله ابن عبیده رئیس المنافقین مړ شو نو د جنازې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو نو هغه لاړې په هغې باندې جنازه کوله نو ما ورته ویل چې د الله رسوله دا خو د الله دشمن دی او دا کار مه کوه یو واقعه مې ورته شمارله وایي چې هغه فلاني ځای کې دا کړي یو فلاني ځای کې دا کړي یو فلاني ځای کې دا کړي وایي زما دا مقصد و چې د الله پیغمبر د دې سړي باندې جنازه ونکړي ځکه دا خو منافق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما به ورته کومه واقعه بیانوله هغه به مسکی کېدو ډېر مهربانه انسان و د دې انسان په شان انسان تېر شوی نه دی په دنیا کې ډېر مهربان و وایي بیا خر کې راته وویله وایي چې ما پرې ډېر زور وکړه تنګ مې کړه وایي ما ته وایي چې لرې شه جدا شه عمر زمانه ما ته الله اختیار را کړی دی زه بخنه غواړم که نه غواړم او که ما ته معلومه شي چې د اویا کاراتو نه زیات زه د ده لپاره بخنه وغواړم او دا منافق په دې باندې معاف کېږي نو زه بیا غواړم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه په ده باندې او قبر خواته ورغې نو لږ وروسته چې دا را واپس شو دا آیتونه نازل شو نو بیا په ټول ژوند کې د الله رسول په منافق باندې جنازه نه ده کړې ټول ژوند کې نه کړې نو دې خبرې ته الله اشاره کوي بخنه غواړي که نه غواړي ان تستغفر لهم که چېرته بخنه وغواړي ته دوی لره 70 مرة او یا کرته فلن یغفر الله لهم نو هیڅ چرې بخنه نه کوي الله دوی ته
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، دا په دې وجه باندې چې کفر یې کړی دی په الله او په رسول داغه. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته. فرح المخلفون بمقعدهم، خوشاله دي پاتې کړی شوي د جهاد نه، بمقعدهم په کېناستو خپلو سره، خلاف رسول الله، وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وروسته. وکرهو او بده ګڼي دوی ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم، دا چې دی جهاد وکړي په مالونو خپلو سره او په ځانونو خپلو سره، فی سبیل الله په لار د الله کې. دې کې اوس الله هغه کسان ذکر کوي منافقان چې د تبوک نه پاتې شوي وو. تبوک نه چې پاتې شو یو بل له زیری ورکو او یو بل سره به میلاوېده د مدینې په کوڅو کې. هلکه پاتې شوی و یا بس پاتې شوی ډېرو خیر وی ډېرو خیر سړی او ستا د عقل د زه حیران یم چې ته څومره خیر او الله مونږ له کوم عقل را کړی دی. وایي کوم کیله مو سره وکړه، کومه لوبه مو سره وکړه، پاتې م شو جنګ لم دا نړو او په اسلام کې م دننه پاتې شو او هغه ته پته م ونه لګېده. ساده سړی دی زموږ عذرونه یې قبول کړ، یو بل سره به میلاو شو، په قړس قړس به یې وخندلې او یو بل ته به یې وویله چې خیر دی چې پاتې شوي وایي ډېره سخته ګرمي م ده، وایي د موسم ته وګورئ په دې ګرمۍ کې چې تلي وی بیخ بنیاد به م وتی وی، بیخ بنیاد ښه دی چې پاتې شو. او دا صحابه کرام دا خو سادهګان خلک دي، دی خو په ځان نه دي، یو اواز چې ورته وکړي ټول را روان شي، هېڅ سوچ او فکر نه کوي شاته، خپلو بچو ته نه ګوري، شاته خپل کاروبار ته نه ګوري، ولې دوکاندارۍ او مزدورۍ ته نه ګوري، او سادهګان دي بس په یو اواز باندې روان دي. زمونږ په شان خلک خو زمونږ په شان ته دي چې خو خیران یو، الله عقل را کړی دی. منافق سړی همیشه هم دا خبرې کوي، همیشه په دې خبرو ځان خوشحالوي. نو په دې کې آیت کې الله په هغوی باندې ډېر سخت رد وکړ، ډېر سخت رد یې وکړ الله په دې منافقانو باندې چې ګوره تاسو هسې په دې خوشحالي کوئ چې د الله د پیغمبر نه وروسته پاتې شوي جهاد نه، او تاسو دا بده ګڼئ چې تاسو جهاد وکړئ د الله د پیغمبر سره په خپلو مالونو او ځانونو د الله په لاره کې، او دوی دا خبرې کولې. وقالوا لا تنفروا في الحر، او دوی وایي مه وځئ په ګرمۍ کې، ډېره سخته ګرمي ده، ګرمۍ کې مه وځئ. ورته وایي قل نار جهنم، ورته وایي اور د جهنم اشد حرا، دا خو ډېر سخت دی په ګرمۍ کې. لو كانوا يفقهون، نو که چېرته دوی پوهېدلی نو داسې به یې نه کولی. خو دا ډېر سخت قمقل دي دا منافقان، ځان ته خیران وایي خو دوی سخت قمقل دي. فليضحكوا قليلا، نو دی وخاندي لږه، وليبكوا كثيرا، او دی وجاړي ډېره موده، لږه موده دی وخاندي بیا دی وجاړي. الله دی له زجر ورکوي. جزاء، دا بدله دا ورکې دی شي دوی ته بما كانوا یکسبون، په سبب د هغې عملونو چې دی کوي. فإن رجعك الله، اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته واپس شو او د تبوک په غزا کې چې کوم منافقان شریک نشو، نو الله ولا په نورو غزواتو کې هم د شریکېدو اجازت ورنک. الله پیغمبر ته ویل نورو کې به هم اجازت نه ورکړي، ځکه دی د الله د نظر نه پرېوتي خلک دي، پرېوتي خلک دی. ورته ویې چې کښېنئ، خپلو ښځو سره کښېنئ، خپلو بچو ماشومانو سره کښېنئ. او دا تقریبا 12 منافقانو چې دی پاتې شوي وو. فإن رجعك الله، پس کرا واپس کو تعالی الله الى طائفة منهم، ایو ډلې ته د دوی نه، فاستأذنوك للخروج، نو د اجازت غواړي تا نه د پاره د وتلو جهاد ته. فقل لن تخرجوا معي ابدا، نو ته ورته ووایه هېڅ چېرې نشئ وتلی تاسو ما سره هېڅکله. بیا چې راشي بلې غزا ته وځي نو اجازت وله مه ورکوه. ولن تقاتلوا معي عدوا، او تاسو هېڅ چېرې به تاسو جنګ نه کوئ زما په ملګرتیا کې د دشمن سره. انکم رضیتم بالقعود اول مره، یقینا تاسو راضي شوي په کېناستلو اول کرت. اول کرت تاسو تبوک ته نه وی وتي، الله د الله د نظر نه تاسو پرېوتي وی، نو دغه شان ته تاسو ښې وی. فقعدوا، تاسو کېنئ مع الخالفین، سره د وروستو پاتې کېدونکو نه چې هغه څوک دي، ښځې دي، ماشومان دي، کېنئ دې بوډۍ ګانو سره په کورونو کې.
ولا تصلي على احد منهم او منځ مه کوه جنازه مه کوه په هیڅ یو تن د دوی نه مات ابدا چې مړ شي هیڅکله. الله خپل پیغمبر منع کو چې په دې باندې منځ مه کوه. کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جنازې ته راطلب کېدو بیا به نه تو، هیڅ منافق جنازې له به نه تو. او د دې وجې نه دی خو په دې پوه یو چې موږ منافقان یو، خو دوی چې زموږ دا منافقت چې دی دا مرګ پورې راښکاره نه شي. اخو الله دې سم شرمولی یو، سمې شرمولی یو په دې آیتونو کې، سمې شرمولی د منافقانو دا صفتونه. دا ګوره صرف داسې نه دی چې دا هغوی یادوي او نور خلک د خلاص دي، نه، دې کې به ګورې صحابه کرام به دې نه یېرېدل په خپل ځانونو باندې، هسې نه چې دا صفتونه په موږ کې نه راغلي، موږ منافقان شوي نه یو. د دې نه به ځان ساتي، د دې نه به څه کې ځان ساتي. د دې لپاره الله موږ ته بیان کړي دي چې موږ د دې صفتونو نه ځان وساتو، هسې نه موږ کې منافقت راشي، موږ کې چېرته رانشي. یو مولوي صاحب چېرته درس کوو او هغه کلي خلک پسې راپاڅېدلي وي، یا مولوي صاحب ته زمونږ نه نه کښېنې که نه، وایي دا مونږ کې چې څه دي هغه ټول ته بیانې، وایي دا مونږ کې چې کومې خبرې دي وایي مونږ پسې راپسې شوی او دا اول نه وایي ته لګېد دا صورت چې د شروع کړی دی او یوه خبره وایي ته زمونږ یادې، اخر مونږ تا ته څه ویلي دي، ته زمونږ نه ولې نه کښېنې. نو الله دې رحم وکړي. دا ځان ته متوجه کول غواړي، ښه چې هر یو ځان ته متوجه کړي چې دا صفت ځان وتلی دا ما کې شته که نه، څونه اوبو کې ما بیا د سړي پته لګي چې ته څنګه مؤمن یې، څنګه مؤمن یې ته. او نن سبا د اسلام په جامه کې ډېر خلک داسې شته دی چې هغه د اسلام په نوم باندې د اسلام بیخ وباسي. د الله پیغمبر ته ویله چې ګوره دا دومره بدترین خلک دی، د الله ګوره سخت بدي شي، ښه دومره بدي شي چې دا وګوره څومره عیبونه ولې بیان کړي دي، څومره عیبونه بیان کړي چې دې کې څوک مړ شي وایي مونځ هم پرې مه کوه. ولا تقم على قبره یوم ودرېږه په قبر د هغه باندې انهم کفروا بالله ورسوله یقینا دی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه. خلک به وایي چې لکه دی ګناه یې څه کړی وه، څه ګناه یې کړی وه، نو څه پوله پټي باندې خو دښمني نه ده که نه، کفر یې کړی دی په الله او په رسول چې دا یې نه وی کړی بیا خو ستاسو ورونه وماتوا او دی مړه شوي دي وهم فاسقون او په داسې حال کې چې دی نافرمانو، نو خاتمه هم خرابه شوې ده. خو اوس که دا سوال ذهن ته راځي چې یاره دا منافقان که چېرته غلط خلک وي، سادهګان مسلمانان شته که نه ساده لوحي، چې یاره دا خو مالداره خلک دي او ترقۍ والا ورځ په ورځ باندې ښه کېږي او چاقېږي ورځ په ورځ باندې او مزې کوي، د ژوند نه مزې اخلي، او الله له مالونه ورکړي دي او بچي دي او ګاډي دي او بینک بیلنس دی او ځمکې دي او جایدادونه دي او پراپرټۍ دي. نو الله وایي ګوره په دې باندې ته دوکه کېږه مه، دا خو الله دې لاس یو ټیم ورکړی دی په دنیا کې، مهلت ورکوي او الله به دې له عذاب ورکوي دنیا او آخرت دواړو کې. ولا تعجبک او په تعجب کې دې وانه چې تا لره اموالهم و اولادهم مالونه د دوی او نه اولادونه د دوی، انما يريد الله یقینا غواړي الله ان يعذبهم بها دا چې عذاب ورکړي دوی ته بها په هغې سره فی الدنیا په دنیا کې وتزهق انفسهم وهم کافرون او دا چې وځي ساګانې د دوی په داسې حال کې چې دی کافرانې. واذا انزلت سورة او کله چې نازل کړی شي یو سورت په دې مضمون، یعنی د دې منافقانو په دې مضمون، کله چې یو سورت نازل شي د جهاد نه د پاتې کېدو و منافقانو حالات په دې کې ذکر شي، په هغې باندې رڼا واچولی شي او راښکاره شي ویې ځلی الله، نو دی په دې وخت کې ډېر سخت ورخطا کېږي، ډېر ورخطا کېږي دی په دې وخت کې منافقان، او وزرونه به پیش کوي تاسو ته. واذا انزلت سورة نازل شي سورت ان آمنوا بالله چې ایمان راوړئ په الله، وجاهدوا مع رسوله او جهاد وکئ په ملګرتیا د دې پیغمبر کې، رسوله د رسول د هغه کې. استأذنك اولو الطول منهم نو اجازت غواړي ستانه د طاقت والا خلق د دوی نه، چې کوم دا طاقتور ځان ته وایي دی بیا تانه اجازت غواړي چې را مونږ نه شو وتلی، عذرونه پیش کوي. وقالوا او دی وایي ذرنا پرېږده مونږ لره نکن مع القاعدین
چې شو مونږه د کېناستونکو سره چې کوم ناس خلک دي مونږ د هغې سره شو. الله وی دی دا حالت غواړي په ځان باندې. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، خوشحاله دي دوی په دې چې دی شي د پاتې کېدونکو ښځو سره. خوالف پاتې کېدونکو ښځو ته وایي چې په کور کې ناست دي. وطبع على قلوبهم، او مهر والی شوی دی په زړونو د دوی، فهم لا يفقهون، نو دوی نه پوهېږي. الله وله په زړونو مهر والی دی، په دې نه پوهېږي چې زما دپاره جهاد ته تلل غوره دي که کور کې پاتې کېدل غوره دي، خو دوی نه پوهېږي په دې خبره. لکن الرسول په دې آیت کې الله وایي چې ګوره که دا منافقان په جهاد کې شریک نشو نو څه وشو؟ هېڅ هم ونشو. الله خو هسې ذمهواري اخیستې ده که نه؟ ذمهواري الله اخیستې ده، او مسلمانان د دې دپاره کافي دي که نه؟ څه کسان داسې شته دی چې هغوی دا کار کوي او د هغوی نیتونه د الله لپاره خالص دي، نو خیر د دې دي نه وي که نه؟ دې ته خو د الله هم ضرورت نشته دی. لكن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معه، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی د هغه سره، جاهدوا باموالهم وانفسهم، دی جهاد کوي په خپلو مالونو سره او ځانونو خپلو سره. دا کافي دی که نه د دې لپاره؟ واولئک لهم الخیرات، او دغه کسان د دې لپاره فایدې دي د دنیا او د آخرت دواړو. واولئک هم المفلحون، او دغه کسان امدی کامیاب دي. آخرت کې به الله څه ورکوي؟ هغې دپاره یو زیری. اعد الله لهم، تیار کړی دی الله د دې دپاره جناتین، جنتونه، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهارو، لاندې د هغې نه نهرونه، ولې خالدین فیها، همیشه به دی په هغې کې. ذلک الفوز العظیم، او دا کامیابي لویه ده. وجاء المعذرون من الاعراب، او راغلل په دروغ باندې عذرونه کوونکي د بانډچیانو نه. لیؤذن لهم، د دې لپاره چې اجازت وکړی شي دوی ته. دغه کسان د منافقانو حالات بیانوي. د بانډو والا خلک چې دی د هغې په حال باندې الله رڼا اچوي چې دې کې څه کسانو هغې رال عذرونه یې پیش کول، لکه د تبوک نه پاتې شوي غزا تبوک نه عذر یې پیش کوو، خو د دروغجنو عذرونه پیش کول د هغې عذرونه باطلو. نو الله د دې خلکو منافقت راښکاره کړه. الله څه وکړه؟ د دې منافقت یې راښکاره کړه او بیا ورته دمکي ورکړه الله. لیؤذن لهم، دې لپاره چې اجازت وکړی شي دې ته چې دی کینی په خپلو کورونو کې کینی. او وقعد الذین، او کیناستل هغه کسان د څه نه کیناست؟ د جهاد نه کیناست، عذرونه پیش کول. کذبوا الله ورسوله، چې دروغ یې ویلي الله او رسول دغه ته. سیصیب الذین کفروا، زر دی چې وبرسېږي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی، منهم د دوی نه څه عذاب علیم، عذاب دردناک. لیس علی الضعفاء، نشته دی په کمزورو خلکو باندې، ولا علی المرضى، او نه په مریضانو باندې، ولا علی الذین لا یجدون، او نه په هغه کسانو چې نه مونده کوي ما ينفقون، هغه څه چې دی خرج کړي. حرجون، هېڅ ګناه پرې نشته. اذا نصحوا لله، کله چې دی خیرخواهي کوي د الله ورسوله، او د رسول د هغه. ما علی المحسنین من سبیل، نشته دی په احسان کوونکو باندې هېڅ لار د ملامتیا. والله غفور رحیم، الله بخنه کوونکی دی، رحم کوونکی دی. دی آیت کې هغه عذرونه بیان شوي دي چې هغه په یو مسلمان کې موجود شي، هغه د الله په نسبت باندې بیا څه دی؟ د جهاد په نه کولو کې دا موضوع ګڼلی کېږي. یو هغه کمزوري خلک دي چې دا منډې نشي برداشت کولی، مشقت نشي برداشت کولی، عاجز یې، لکه بوډاګان شو، بوډا الله معاف کړی دی، ماشومان شو، ښځې شوې. دویم هغه معذوره دي، الله وایي چې هغه بیماران دي، د جهاد لکه تللی نشي، کړون دی هغه جهاد نشي کولی، او ګډ دی تا سړی او جهاد نشي کولی، خپې ماتې دي، نو دا معذوره دي. دریم هغه صحتمند مسلمان دی چې د هغه سره صحت یې خو برابر دی، خو د هغه سره توخه نشته دی، پیسې ورسره نشته دی، نو دی به څنګه جهاد وکړي؟ دا خو په دې نه کېږي که نه. ما علی المحسنین من سبیل ولا علی الذین،
دا هغه کسان الله بیانوي چې دې جهاد کې شریک نشي نو په دې باندې څه ملامتیا نشته. ولا علی الذین او نشته ګناه په هغه کسانو باندې اذا ما اتوکا کله چې دی راشي تا ته لتحملهم د دې لپاره چې ته سورلی ورکې هغې لره قلت لا اجد ما احملکم علیه نو ته ورته وویله چې نه موند کوم زه هغه څه چې سواره کړمه زه تاسو په هغې باندې تولوا نو دی واپس شو واعینهم تفیض من الدمع او سترګې د دوی بهېدلې د اوښکو نه حزنا د وجې د غم نه الا یجدوا ما ينفقون دا خبره چې دی نه مونده کوي هغه شی چې دی خرج کړي هېڅ مو سره نه دی غواړي چې د الله په لاره کې ځان قربانولو سره سره خپل مال ولګوي خو دی سره هېڅ هم نشته دی هېڅ هم ورسره نشته. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د تبوک تللو دپاره حکم وکړه نو څه صحابه کرام داسې رال لکه عبدالله ابن مغفل المزني رضی الله عنه هغه وویله ای د الله پیغمبره سورلی را لراکه سورلی را سره نشته ډېر ارمان مې دی جهاد ته تلو سورلی را سره نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویله قسم په الله چې ما سره هم ستاسو د سورولو لپاره هیڅ سورلی نشته چې تاسو له درک. نو دی واپس شو ځکه هیڅ هم نه پیسې نه وي مال نه و سورلی نه وي اسباب نه و. نو الله عز وجل چې کله د دې د حالات ولیدې چې دی واپس شو او ژړلې سترګې د اوښکو نه ډکې وې نو دا آیتونه الله نازل کړه د هغې عذر الله په قرآن کریم کې بیان کړه عذر الله بیان کړه چې دا هغه خلک دي چې دی غواړي خو نشته ورسره سورلی ورسره نشته چې لاړ شي او سترګې د اوښکو نه ډکې دي. انما السبیل یقینا لار د ملامتیا علی الذین پاغه کسانو باندې دا یستأذنونک وهم اغنیا دا چې اجازت طلب کوي ستانه اجازه غواړي وهم اغنیا او دی مالدار دي خو پیسې ورسره شته دی اسباب شته خو به مزي اجازت طلب کوي. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف دی خوشحاله دی په دې خبره چې شي دی د پاتې کېدونکو ښځو سره. وطبع الله على قلوبهم او مهر والد الله په زړونو د دوی باندې فهم لا يعلمون نو دی نه پوهېږي. ملامتیا په چا ده؟ په هغه کسانو ده چې دی عذرونه پیش کوي پیغمبر ته اجازت یې اخلي او دی وایي چې بس کور کې پاتې شم د خپلو بچو سره د خپلو ښځو سره بس دا د دې خوښه ده نو الله د دې په زړونو باندې مهر لګولی دی نو بیا دې ته دا پته نه لګي چې دا کوم کار زه کومه ده زما خیر دی پکې که نه شر دی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم دی د دروغ عذر پیش کوي تا ته کله چې دی واپس شي اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شي الیهم دوی ته. دم په هغه وخت کې عذرونه پیش کول چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک نه لاړو الله ورته خبر ورکړ چې ته د تبوک نه لاړ شي دا منافقان به تاسو ته قسمونه کوي او د قسمونو خوړلو سره به عذرونه پیش کوي نو ته به ورته ووایې چې داسې بانې دي ستاسو نو ستاسو بانې نه منو ځکه الله خو مونږ له خبر را کړی ستاسو باره کې او الله ستاسو عملونه ګوري الله خو نه خبره نه دی که تاسو یې وایي چې یاره مونږ پاتې شو نو مونږ خو ډېر هوښیاران یو او دوکه هم ورکړه دی له نو دا دوکې موکې په خپل جب کې ځان سره کېدی دوکه الله له نه شي ورکولی الله پیغمبر له دوکه نه شي ورکولی. قل لا تعتذروا ورته ویې یو ځل مه کوئ تاسو لن نؤمن لکم هېڅ چرې باور نه کوو مونږ په تاسو باندې قد نبأنا الله من اخبارکم یقینا خبر را کړی دی الله مونږ ته د بعضې خبرو ستاسو نه وسیر الله عملکم ورسوله او زر دی چې وبیني الله عملونه ستاسو او رسول دغه الله او رسول ستاسو عملونه ګوري که نه. بعضې خلک وایي چې د دې نه دلیل نیولی د بعضې ځوانان شته که نه چې د الله رسول چې دی دا په هر څه باندې پوهه دی ځکه چې هغه ته خو عمل ښکاري څنګه چې الله ته ښکاري نو رسول څه دی حاضر ناظر دی دی څه وایي چې رسول دا حاضر ناظر دی دا عقیده ساتي نو والمؤمنون الله المستعان یعنی نقشې له رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ته یو مسجد یو ځای کې جوړوه یو مدرسه جوړوه
او بیا وایي چې دی له پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی. دا څومره غټه د بربادۍ خبره ده، د ګمراهۍ. الله المستعان. الله المستعان. دا قصې دي، دا چې واورې سړی حیران شي. دی خلک زه نه پوهېږم چې دی دا دین ګوري نه، یاد نه دی ورته، نمونه به نه یادې، نمونه به نه یادې. الله المستعان. دا اله پیدا کېږي دا خبرې چې سړی د صحیح عقیدې نه نه خبر، چې عقیده د چا جوړه نه نو بیا دا قصې کوي، دا قسم خبرې کوي. پرون مې یو کس اورېدو، چا تاسو راولېږي، چا راولې هغه یو ته لګې وایي خواته داسې ناست دی که نه، داسې مخ ورته ورګرځوي، مړه وایي خبر نه که نه، وایي څه ورته وایي، وایي خبر نه که نه، تا ته څه پته ده؟ د کوم ځای باباجي یاد کړه چې د تورنګزو باباجي که د تورنګزو باباجي چې دی هغه د هغه په دغه کې ده، په دم کې په هغه وظیفو کې دونه کمال پروت دی. ځنګل ته لاړم، وایي ځنګل ته لاړم چې ومې کته نو دا کوچ او دا مسته او یو شی او بل شی دا یې راته ایښي دي، وایي دا یې راته ایښي، قسم نه یادېږي چې چا راته کېوسته. څنګه لاړم ځنګل ته، په څه طریقه، جاز کې لاړم، په ځمکه لاړم، پیدل لاړم، او صرف پاره لاړم، او چا راوړه دام نه وایي. داسې مختصرې خبرې کوي که نه، ته به وایې د آسماني وحی ده چېرته آیات دی اجمالاتو کې بیانوي. چې لاړم وایي دغه خلاصه کې، وایي هغه بل ته مخ ور واړئ داسې که نه، وایي دا خو څه کې مړه، وایي چې ومې کتل ته یو کوټه وه، په هغې کې یو نیم سل چرګې پرتې وي یو نیم سل چرګې پکې پرتې وي. نو سړی حیران شي دې خبرو ته. مونږ سره وایي دا معاملې کېږي، وایي تا ته څه پته ده، مونږ سره دا معاملې کېږي. همدغه د دین چې کله د وهمیاتو باندې بنا شي، قرآن حدیث عقیده نه وي پکې، نو بیا سړی ګډې وړې وایي. د ګاډي هغه خو جدا وظیفې دي که نه، خو چې ګاډی ته نه میلاویږي دا پلانې وظیفه به وکړي. لإلاف قریش، دا صورت به ووایي، او دا صورت چې ووایي نو تا ته به ستا د کلي ګاډی میلاویږي. دا وظیفې هم پکې شته دی. کوې دا بالکل دا خبره، جزاک الله خیر، ډېر ښایسته نقطې ته دې اشاره وکړه. که چېرته داسې دا سورلۍ پیدا کېدی که نه، خو دې صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وې چې هلکه صورت قریش ووایي، لإلاف قریش، او سورلۍ به درته دلته پیدا شي، او بس پکې وخېږي، او موږ پسې وروسته راځئ تبوک ته، موږ به دننه ځو او تاسو راځئ راپسې. یقینا په کار دا وایي چې دا الله ورسره مدد کړی وي، حالانکې د جهاد حالات چې ډېر سخت حالات، او د الله پیغمبر دی، نو چې دی ته نه پیدا کېږي تا ته څنګه پیدا کېږي؟ نو دا وهمیات دي، وهمیات خلک پسې شوي دي. نو دی دا څه وایي چې الله او رسول چې دی خبر دی د دې قصو نه، د دې عملونو نه خبر دی. ثم تردون، بیا به واپس کړی شي تاسو الى عالم الغیب، هغه ذات ته چې عالم دی په پټو باندې او شهادت او په ښکارو باندې، فینبئکم، نو خبر به کوي تاسو لره، بما کنتم تعملون، په سبب د هغه عملونو چې تاسو به کول. سیحلفون بالله، زر دی چې قسمونه به کوي په الله تعالی باندې تاسو ته قسمونه به درته کوي. الله خبر ورکړي چې دا منافقان راځي، قسمونه به کوي، خو زه ته زجر مه ورکوه، سزا مه ورکوه، الله کافي دی د دې د سزا لپاره، الله به سزا ورکوي، الله کافي دی د دې لپاره. سيحلفون بالله، زر دی چې قسمونه به کوي په الله تاسو ته. اذا انقلبتم الیهم، لکم تاسو ته، کله چې واپس شي تاسو الیهم دوی ته. لتعرضوا عنهم، د دې لپاره چې مخ واړوئ تاسو د دوی نه. فاعرضوا عنهم، نو مخ واړوئ د دوی نه. انهم رجس، یقینا دی پلیت دی. ومأواهم جهنم، او زید اوسېدو د دی جهنم دی. جزاء بما كانوا یکسبون، دا بدله ورکولی چې دی لره په سبب د هغه عملونو چې دی کول. یحلفون لکم،
دی قسمونه خوري. سره پاره قسم خوري الله به دې کې وجه بیانې دې لپاره چې تاسو د دین راضي شئ، خوشاله شئ. دی منافق سړی خو په الله خو نظر نه لګي کنه، دا صرف دا وایي چې دا مسلمانان دا پیغمبر زمونږ نه خوشاله شي، بس چې زمونږ دې سره ژوند تیریږي، هم دې لپاره دې دا کار کوي. نو الله وایي که دې دا کار کوي تاسو خو به ترې راضي شئ، خو الله د دې نه راضي کېږي که نه. اصل شی خدا دی چې الله تا نه راضي شي کنه، او چې الله نه راضي نه شو ټوله دنیا دې ستا نه راضي شي، ټوله دنیا دې تا نه خوشحاله شي، ټوله دنیا دې تا ومني چې ته ښه سړی او ته پوهېږې په دنیا باندې او ته کامیاب سړی. خو چې الله دې نه مني، چې الله دې نه مني نو ټوله دنیا دې تا ومني که نه. بعضې خلک وایي دنیا به مونږ نه قبلوي. دنیا کم داسې معیار د حق دی چې تا نه قبل نه دې قبلوي تا لره که نه. که تا قبول کړي نو څه به وشي چې الله دې نه قبلوي. ټوله دنیا دې تا قبول کړي الله دې نه قبلوي نو بیا خو ستا حالت خو نه برابرېږي که نه. او که ټوله دنیا تا رد کړي، ټوله دنیا دې رد کړي او الله دې قبول کړي، کامیابي هم په دې کې ده، کامیابي هم په دې کې. یحلفون لکم لترضوا عنهم، دی قسمونه به کوي تاسو ته د دې لپاره چې راضي شئ تاسو د دوی نه. فإن ترضوا عنهم، که چېرته راضي شئ تاسو د دوی نه. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، یقینا الله نه راضي کېږي د قوم نافرمانو نه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، بندچیان ډېر سختی په کفر کې او په منافقت کې. وأجدر، او ډېر لایق دي ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، دا چې پوی نشي دی په حدود یعنی په احکامو د هغه څه چې نازل کړي دي الله علی رسوله په پیغمبر خپل. والله علیم حکیم، او الله پوی دی حکمتونو والا دی. الاعراب دې سره الله د بندچینو منافقانو باره کې خبره کوي چې دوی ګوره ډېر سختي به په منافقت کې، ځکه یو خو بندچین دي، بندچي سړی چې دی د غرونو خلکو د مزاج سختي وحشت پکې، ځکه دی د علماو نه هم لري که نه، د مجالسو نه هم لري. هغه سړی چې د علم د مجلسونو نه لري، د اسلام د تعلیماتو نه لري، په دې کې سختي. تاسو به وګورئ هغه خلک چې هغې د حدیثو سره ډېر تعلق دی، د علماو سره تعلق دی، هغوی به نرم خلک او اخلاق به یې ښیي چې میلاویږي هم د سره، مسکې کېږي به هم، لاس به هم لږ په صحیح طریقه در کوي او خبرې انداز به هم په صحیح طریقه. هغه خلک چې د دې مجالسو نه لري نو د هغې اخلاقو ته هم ته وګورې حیران وشې ورته چې دا اوس د کومې بانډې نه راکوز شوی دی. نو دا خلک چې دی دغه خلک دي چې هغې په بانډو کې اوسېږي نو په دې کې سختي هم ده که نه. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم دی چې څوک په بانډه کې اوسېږي په هغې کې سختي راځي، په کلو کې په بانډو کې چې سړی اوسېږي دا سخت مې د دې وجې نه. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، سخت کفر هم پکې دی، نفاق هم پکې دی. او دې ډېر لایق دي چې پوه نه شي د الله په احکامو، ځکه سختی پکې ده، نه پوهېږي، جهالت پکې ده، دې وجې نه پوهېږي. ومن الاعراب، اوس د بانډچیانو څه دی بعضې نور حالات. ومن الاعراب، او بعضې د بانډچیانو نه، من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي ما ينفق مغرما، هغه چې خرج کوي دی تاوان. ويتربص بكم الدوائر، او انتظار کوي په تاسو باندې د آفتونو. علیهم دائرة السوء، په دې باندې آفت بدی، مصیبت بدی په دې باندې. بعضې خلک انتظار کوي د دې بانډچیانو نه چې په تاسو څه مصیبت راشي، الله په دې دا مصیبت راشي، په دې دا مصیبت دی، دی دا انتظار کوي. منافق سړی خو کار هم دا دی که نه چې دی ناست دی بس دغه انتظارونو ته، کار خو نه کوي. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، دی ناست دی سیل کوي، تماشبینې ځان نه جوړ کړی چې اوس څوک غالبه شو او اوس به څوک غالبه کي او څوک به مغلوبه کی. او مسلمانان خو هسې هم بدې شي که نه، کافرو ته خو ډېر نږدې ده چې په مسلمانانو کومه سخته راشي بیا خوشحالی، انتظار هم کوي چې کله به دا خلک وال کېږي چې زه خوشحالي وکړم. علیهم دائرة السوء الله وایي. او بعضې داسې دي الله وایي دی منافقان چې دوی کومه خرچه کوي د الله په لاره کې نو دوی خو د ریاکارۍ دپاره کوي که نه، ریاکارۍ دپاره کوي. نو دوی وایي چې دا خو هسې موږ تاوانونه کوو، کوم پیسې چې دی د الله په لاره کې لګوي دوی ته تاوان ښکاري چې دا خو موږ هسې تاوانونه کوو، ځکه چې په الله خو نظر نه لګي د دوی تاوان ګڼي دا خپلې پیسې.
والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکی دی پوهه دی. ومن الاعراب بعضې بانډچیانو نه، یعنی دا بانډچیان الله وایي یو شان نه دي آیات کې وایي ټول یو شان نه دي. هسې نه چې بانډچیان اوس خفه شي، په دې کې مخلص خلک هم شته دی بانډچیانو کې چې د هغوی امتحان دی د عفوا د هغوی ایمان دی په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، د الله رضا لپاره خرچې کوي او په دې امید یې کوي چې د الله رسول به زموږ دپاره دعاګانې وغواړي. ومن الاعراب بعضې د بانډچیانو نه من یؤمن بالله هغه کسان دي چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ ویتخذ ما ينفق قربات عند الله او څه کوي ګڼي دی هغه چې خرج کوي دی په لار د الله کې سبب د نزدېکتونو په نزد الله. قربات نزدېکت ته وایي الله ته ځان نزدې کوي. وصلوات الرسول او په سبب د دعاګانو د رسول دی څه کوي صلوات الرسول د دې دپاره دا کارونه کوي، دا کارونه سره پاره کوي د دې دپاره کوي چې پیغمبر د دې دپاره دعاګانې وغواړي پیغمبر څه وکړي دعاګانې وله وغواړي. الا انها قربة لهم نو خبردار یقینا دا مالونه سبب د نزدېوالي دی د دوی. سيدخلهم الله في رحمتي زر دی چې داخل وکي دوی لره الله په خپل خاص رحمت کې. ان الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کوونکی دی رحم کوونکی دی. والسابقون الاولون من المهاجرین د دې څخه وروسته د منافقانو او د مؤمنانو اقسام بیانوي دې لپاره چې دواړو په منځ کې فرق راشي چې دا مؤمن دی صفا او دا منافق دی صفا. او سابقین هغه چاته وایي چې اول ورته دعوت شوی دی هغې قبول کړی دی او دا ډېره اوچته درجه ده ډېره اوچته درجه ده. سابقین چې مخکې کېدونکي دي څه ته اسلام ته یا منځونو ته مخکې کېدونکي دي دې ته هم سابق وایي، یا غزا ته مخکې کېدونکي دي دې ته هم سابق وایي. او بعض علما وایي چې هغه خلک چې د هجرت نه مخکې دی ایمان راوړی دی دې ته سابقین وایي. خو دا هر یو کس ته شامل دی چې هغه مخکېوالی کوي په نیکو کې. والسابقون الاولون او مخکې کېدونکي ایمان ته الاولون چې پخواني دي په زمانه کې پخواني دي الاولون. من المهاجرين والأنصار د مهاجرين او د انصارنا والذين اتبعوهم بإحسان او هغه کسان چې تابعداري کړې ده د دوی نه په ښایسته طریقې. رضي الله عنهم رضا دی الله د دوی نه ورضوا عنه او دی راضي دي د الله نه. وأعد لهم او تیار کړی دی د دوی دپاره جنات تجري جنتونه چې بهیږي به تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه ولې خالدین فیها ابدا همیشه به دی په هغې کې همیشه. ذلک الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده. وممن حولکم من الاعراب اوس بانډچین نور ممن حولکم من الاعراب او د هغه چا نه چې چاپېر دي ستاسو نه د بانډچیانو نه منافقان دي. ومن اهل المدینه او بعضې د مدینې والاونه دا منافقان اوس الله ښیي مردوا علی النفاق دی کلک دی په منافقت باندې. لا تعلمهم ته نه پېژنې دوی لره نحن نعلمهم مونږ پېژنو دوی لره. الله وایي چې تا ته معلوم نه دي د مدینې والا او د دې خواوشا چې کوم کسان دي دا تا ته نه دي معلوم. الله د دې منافقانو په حال باندې رڼا اچوي بار بار به دا رڼا ورچوي او سمې راښکاره کړي دي په دې باندې. الله خپل پیغمبر له خبر ورک چې د مدینې ګر چاپیره منافقان دي بانډچین دي او په دې مدینې کې دننه منافقان شته دي چې خپل منافقت یې پټ ساتلی دی په ډېر ذهانت سره په ډېر بصیرت سره چې دا خلک ډېر هوښیاران دي هغه خپل دی په دې کې هوښیاران دي چې خپل منافقت پټ وساتي بس دې کې ډېر چالاک منافق سړی چالاک وي ډېر چالاک وي نو دې چالاک دي دا منافقت یې پټ کړی دی اور الله به دې راښکاره کړي الله به څه کړي دی راښکاره کړي. د دې وجې نه بعضې کسانو د منافقانو نومونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښودل شوي وو ټول ورته نه معلوم ځکه لا تعلمهم الله ورته وایي چې تا ته پته نشته خو موږ ته معلوم دی موږ به ول عذاب ورکو الله وایي. او حذیفة بن الیمان رضی الله عنه چې دی هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د
14 یا 15 منافقانو نمونه ښودلي وو. ټول منافقان یې نه پېژندل، دا نمونه ورته ښودلي. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم تن پیژنې دوی لره، نحن نعلمهم منګه پیژنو دوی لره، سنعذبهم مرتين زر دې چې عذاب ورکو منګه دوی له دوزل، ثم يردون بیا به واپس کړی شي الى عذاب عظیم عذاب لوی ته. واخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان چې اقرار یې کړی دی په خپلو ګناهونو باندې، خلطوا عملا صالحا دی یو ځای کړی دی نیک عمل، واخر سیئه او بل بد عمل دا یو ځای کړی دی. واخرون په دې آیت کې خلک ذکر دی چې دا مخلص مسلمانانو منافقان نو، لیکن دی د سستۍ د وجې نه وروسته پاتې شوي وو، په دې غزوه تبوک کې شریک شوي نه وو. کله چې د غزوه تبوک نه د پاتې شوي منافقانو باره کې الله دا آیتونه نازل کړه، نو دی مسلمانانو ته د خپلې غلطۍ احساس وشو. دا فکر یې وکړه چې دا اوس څه کول پکار دي، ځکه موږ خو غټه موقع چې دا میس کړه، اوس خو یو څه پکار دی که نه چې دغه عوض راوګرځو. نو دا به څنګه وشي؟ ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې دی لس کسانو او 2 کسانو پکې دا فیصله وکړه چې داسې کار کوو چې ځو او په مسجد نبوي د ستنو پسې ځان پسې تړو تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي خپله او موږ په خپل لاس باندې آزاد کړي، او که آزاد هم نه کړي موږ به هغسې ځان تړلی هلته. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی باره کې دا تپوس وکړه چې دوی ولې ځانونه تړلي دي، نو هغه صحابه کرام ورته وویل چې دغسې کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی چې دوی هغې پورې همدقسې پرېږدي څو پورې چې الله ماته اجازه وکړي د دوی باره کې چې دا آزاد که. نو کله چې دا آیات نازل شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او دوی آزاد کړه د هغه ځای نه. باقي 3 کسان همداسې پاتې شو، لکه دا 10 کسان وو که نه، 2 دغسې آزاد شو، 3 پاتې شو، کعب ابن مالک او مراره ابن الربیع او هلال ابن امیه. دا 3 کسان پاتې شو، دوی رانل او د دې قصه مشهوره ده که نه، مشهوره قصه ده د دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی چې رانل نو د هغې نه بایکاټ وکړه. سورة توبه 113 کې وروسته راځي وعلى 3 الذین خلفوا، هغه چې وروسته پاتې شوي د هغې توبه به الله قبوله کړه او هغې ته به الله بخښنه وکړه. واخرون اعترفوا بذنوبهم، دا هغه مؤمنان الله جدا کوي که منافقانو جدا کړ، دا اوس مؤمنانو حالات. واخرون او نور اعترفوا بذنوبهم چې دی اقرار کړی په خپلو ګناهونو، خلطوا عملا صالحا نیک عمل یو ځای کړی دی، واخر سیئ او بد عمل. عسى الله نزدې د الله ان یتوب علیهم چې توبه قبوله کړي د دوی، ان الله غفور رحیم یقینا الله بخښنه کوونکی دی رحم کوونکی دی. خذ من اموالهم صدقه، نو واخله د دې نه مالونو نه صدقه، تطهرهم چې ته پاکې دی لره د ګناهونو نه، وتزکیهم بها او ته صفا کوې زړونه د دوی په هغې سره، وصلي علیهم او دعا کوه دوی ته، ان صلاتک سکن لهم یقینا ستا دعا چې ده آرام دی د زړونو د دوی لپاره. والله سمیع علیم او الله اوریدونکی دی پوهه دی. الم یعلموا آیا دی نه پوهېږي ان الله هو یقبل التوبة عن عباده، یقینا الله قبلوي توبه د خپلو بندگانو، ویأخذ الصدقات او اخلي صدقو لره، وان الله هو التواب الرحیم او یقینا الله توبه قبلونکی دی رحم کوونکی دی. وقل اعملوا او دی ته ویې عمل کوئ، فسيرى الله عملکم زر دی چې ییني الله خامخا ییني به الله عمل ستاسو، ورسوله او رسول، والمؤمنون او مؤمنان، وستردون او زر دی چې واپس بکړی شي تاسو الى عالم الغیب هغه ذات ته چې پوهه دی په پټو باندې، والشهادت او په ښکاره، فینبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. واخرون مرجون لامر الله او نور کسان چې رسته کړی شوي دي فیصلې د الله ته، اما يعذبهم یا به عذاب ورکړي الله دوی لره، واما یتوب علیهم او یا به مهرباني وکړي په دوی باندې.
والله علیم حکیم او الله پوی دی حکمتونو والا دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اوس دی که الله بلی واقعی ته اشاره کوي چې دی مسجد جوړو او د ضرر د وجې نه نو دی سره زمونږ درس اختتام ته ورسېد د وقفې نه وروسته به انشاءالله د دې ځای نه شروع کوو هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا